د امام صاحب په مجلس کې ناست وو. پوښتنه یې وکړه، ویل یا امام، یو سړی دی چې د ایمان او اسلام دعوه کوي، ځان ته مسلمان وایي، خو سره د دې دغه خویونه پکښې دي. اول، جنت نه غواړي. دوهم، د دوژخ د اور څخه نه بیریږي. دریم، د نه حلال سوي حیوان غوښې خوري، یعنی د مړه سوي حیوان غوښې خوري. څلورم، لمونځ کوي خو رکوع او سجده نه کوي. پنځم، بې لیدو شاهدي ادا کوي. شپږم، فتنه یې خوښه ده او حق یې بد ایسي. اووم، د رحمت څخه لرې تښتي. اتم، د یهودو او نصاراو خبره حق بولي. ورونو، په ښکاره ډول سره دغه خبرې چې په دغه سړي کې موجودې دي ټوله د کفر خبرې دي. د دغسې سړي په باره کې ستاسې څه فکر او خیال دی؟ که په اوسنۍ زمانه کې د یو چا څخه دغسې پوښتنه وسي، د پوښتنې د پوره کېدو د مخه به پر دغه د کفر وسي. مګر دا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله و، هغه ابو حنیفه چې الله عز وجل د اهل سنت او جماعت د یوې لوی ډلې د امامت عزت ور په برخه کړی و. تاسو د ده و تیز فکر ته وګورئ. فورا یې وویل زما په نیز دغه سړی مؤمن دی. مجلس ټول خلق اریان سو. امام صاحب وویل اول، دغه سړی د الله طلبونکی دی. څوک چې د الله عز وجل طلبونکی وي هغه د چیش دپاره جنت طلبوي؟ یعنی دا چې دی غواړي ځکه دی الله عز وجل او دغه رضا غواړي. دوهم، هغه د دوژخ د اور څخه نه بلکې د الله عز وجل څخه بیریږي. یعنی څوک د الله عز وجل بیریږي د هغه لپاره دا ضرورت نشته چې د اور څخه وبیریږي. دریم، نه حلال سوی حیوان خوري لکه هی، یعنی ماهی بیولو حلال دی نو ځکه نه حلال سوی حیوان خوري. څلورم، د جنازې لمونځ کوي چې په هغه کې نه رکوع شته نه سجده، یعنی دا چې بې رکوع او سجدې لمونځ کوي د جنازې لمونځ ادا کوي. پنځم، کلمه طیبه او کلمه شهادت وایي، حال دا چې نه یې الله لیدلی دی نه یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، یعنی دا چې بې لیدلو شاهدي ادا کوي کلمه شهادت وایي، حال دا چې نه الله او نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیدلی دی. شپږم، انما اموالکم و اولادکم فتنه. قرآن مجید مال او اولاد ته فتنه ویلی دی، او د مال او اولاد محبت د انسان په خټه کې اخښل سوی دی، او دغه رنګه مرګ حق دی، خو د عبادت د زیاتوالي په خاطر د انسان مرګ بد ایسي. یعنی دا چې فتنه یې خوښه ده او د حق څخه تښتي. مال او اولاد چې فتنه دي د هر انسان خوښ دي، او مرګ چې حق دی هر څوک ځینې تښتي. اووم، باران وجل انسان خځغلي ځان ځینې چلون. اتم، د یهودو دا خبره چې وایي لیست النصارى على شيء، او د نصاراو دا خبره چې وایي لیست اليهود على شيء، دا دواړې خبرې حق بولي، دا عین ایمان دی. د امام اعظم رحمه الله د دغه جواب په اوریدلو سره پوښتنه کوونکی او ټول حاضرین په تعجب او حیرت کې پاتې سوه. وصلی الله تعالی على خیر خلقه آله اجمعین.